قدرمنو لیدونکو تر څنګ مې یو ډېر دردمن انسان ناست دی. داسې دردمن انسان چې حتی ډوډۍ بل څوک درته خوله کې ورکوي ډوډۍ وخوري، ډوډۍ نشي خوړلی. ولې؟ چې الله پاک ته دواړه لاسونه اخیستي دي. څه مشکل چې دی لري خپله به درته ووایي. عزیز محترم څه مشکل لري ته؟ مشکل خو دا لرم لاسونه مې دواړه پرېږدي، ډوډۍ بل څوک خوله کې راکوي، وړکي زنانه او سپراتې د سمسانه مې خراب ده، ناس مې ګرده رقم وپړسي باندې سي. اوس مې هم پایه تېر کړی ده، نور دغه مشکل دی که چاله کومک راسره وکړي چې د عملیات وکړم. نور یې ما واس نسته، نور ما خدای ته صبر کړی، خدای پوهېږي کارونه پوهېږي. بېشکه څونه مصارف کېږي دغه هغه باندې عملیات باندې؟ اتې شل به سي 25 دا شل 25,000 روپۍ مصرف پرې کېږي. ښه، شل 25,000 افغانۍ مصارف کېږي. ته خپل وس نه لرې؟ نه، خپله وس ولاکه لرم، خپل وس نه لرم. څونه وخت کېږي دا مشکل درته پیدا شوي دي؟ یو کال یې ووته، د پایپ هم ډاکټر را تېر کړی مثانې کې، اوس هم پایپ پروت. او تر اوسه پورې نه یې بریالی شوی په دې یو کال کې چې ته دغه عملیات وکړې؟ ولې؟ اتې نس د کور ده، دا خو ووته نه که داخلخانه ده. ښه، قدرمنو لیدونکو کاکا جان هسې هم ډېر دردونه او تکلیفونه لیدلي دي ځکه چې دواړه لاسونه یې نشته، او دا اوس عملا داسې یو تکلیف کې اخته ده. خدای ناخواسته ما او تا فکر وکړو چې ما او تا دواړه لاسونه نه لرو، ډوډۍ بل څوک په خوله کې راکوي، ما او تا به څه احساس وکړو هغه وخت؟ دا خو پار شوه، دا خو پرېږدو، هغې تر څنګ چې دا د دردونو لیونۍ ده. کله کله چې درد در باندې راشي هغې دپاره دوا پیسې در سره وي چې درد ګولۍ واخلي ځان دپاره؟ یاره په دا کال کې مې ولاکه 20 روپۍ ګولۍ یم خوړلې، خالي دې پایپ نه کمه بس نور شی نشته؟ نسته، یو شی هم ولاکه وي. قدرمنو لیدونکو تر ټولو بهترین ځای دی د همکارۍ دپاره. داسې چا سره همکاري کول دي چې هغه ډېر مجبوره انسان ده، ځکه چې الله پاک ته دواړه لاسونه اخیستي دي او تر څنګ یې عملیاتو ته ضرورت ده چې د په وینا باندې شل 25,000 افغانۍ مصارف کېږي. نور مصارف هم نه ده، او بیا هم د ده دپاره ډېرې دي ځکه چې یو کال کېږي دی نه توانېدلی چې خپل عملیات وکړي. راځئ چې د سره همکاري وکړو، کومک ورسره وکړو تر څو د ده ژوند جوړ شي او ژوند یې بېرته روان شي. مونږ هم له ډېرې مجبورۍ دغه ویډیو درته وکړو، او چې کله د موږ خپل وس رسېدلی داسې ډېر خلک موږ عملیات کړي، خو مګر موږ ویډیو نه ده کړې، نه مو نشر کړې ده، ډېر خلک مو عملیات کړي دي. تاسې نه هیله کوو چې راځئ د سره همکاري وکړئ، مرسته ورسره وکړئ تر څو د ده یو څه ژوند ارامه شي.